په سوات کې د یو لرې غره په لمنه کې یو زوړ او خاموش کلی و. دغه کلی ډېر ښکلی و خو د خلکو په زړونو کې ویره پرته وه. د کلي له کورونو لږ لرې یو زوړ قبرستان پروت و. هغه قبرستان داسې و لکه د مرګ ساه چې پکې لا هم ګرځي. د شپې به هلته هېڅ څوک نه شو تللی. حتی د ورځې به هم خلک ډېر ورو تېرېدل. خلکو به ویل چې په هغه قبرستان کې د یوې تورې ښځې وګرځي. هغې ښځې د انسانانو په شان نه بلکې د مرګ په شان ژوند کاوه. هغې اوږده تور ویښتان درلودل چې د باد سره به د مارانو په شان حرکت کاوه. مخ یې نیم سوځېدلی او نیم پټ و. سترګې یې داسې سرې وې لکه په تیاره کې چې سکاره بل وي. او سپینه اوږده جامه به یې اغوستې وه چې هر وخت به د خاورو بوی ترې تلو. ماشومان به چې ناوخته بهر پاتې شول میندې به ورته په ویره ویل ژر کور ته راشه کنه توره ښځه به دې یوسي. دا جمله به د هر ماشوم په زړه کې ویره کښېنوله. په همدې کلي کې یو ځوان هلک و نوم یې زاهد و. هغه ډېر زړور خو لږ لیونی مزاجه و. هغه د خلکو په دې ټولو خبرو هېڅ باور نه کاوه. ده به ویل دا ټولې کیسې د حقیقت نه. ماښام هغه د خپلو ملګرو سره ناست و. ملګرو یې ورته ویل زاهده د قبرستان خبرې مه کوه. خلک وایي هلته عجیب شیان کېږي. خو زاهد وخندل او ویې ویل که رښتیا وي زه به یې وګورم. یوې ورته ویل ته به هلته لاړ شې خو بېرته به رانه شې. خو زاهد هېڅ ونه ویل. هغه شپه ډېره تیاره وه. سپوږمۍ د وریځو تر شا پټه وه لکه څوک چې ځان پټوي. باد په ونو کې داسې غږ کاوه لکه څوک چې ورو ورو ژاړي. د کلي کوڅې خالي وې سپین چوپ و. زاهد یو زوړ څراغ واخیست او یوازې د قبرستان پر لور روان شو. هر قدم یې داسې و لکه د زړه ټکان چې تیزېږي. کله چې قبرستان ته ورسېد هره خوا چوپتیا وه. یوازې د باد غږ او د وچو پاڼو شرنګ و. هغه ورو ورو د زړو قبرونو ترمنځ روان شو. هر قبر لکه خاموش راز داسې ولاړ و. ناڅاپه هغه ودرېد. د یوې ښځې خندا یې واورېده. دا زاهد شاته وکتل خو هېڅوک نه و. هغه ځان ته ویل دا به د باد غږ وي. خو بیا غږ راغی. دا ځل ډېر نږدې. ولې راغلی؟ زاهد په ویره څراغ پورته کړ. د یوې ونې تر شا یوه اوږده سیوري ولیده. تور ویښتان سپینه جامه او سرې سترګې. هغه هماغه توره ښځه. هماغه وخت توره ښځه د هغه تر شا راڅرګنده شوه. هغې وویل 5 کاله مخکې د همدې کلي خلکو زه دلته ژوندی ښه کړی وم. زاهد حیران شو. هغې وویل ما بې ګناه وم خو خلکو زه شیطانه بلم. د هغې سترګې له اوښکو ډکې وې خو هماغه اوښکې د اور په شان بلېدې. اوس زه هره شپه د خپل انتقام لپاره راګرځم. زاهد په ویره ویل زه بې ګناه یم ما څه نه دي کړي. خو ښځه ورو لاس اوږد کړ. د هغې لاسونه ډېر اوږد او تور وو. خو ته هم د هماغه کلي یې. ناڅاپه زاهد منډه کړه. هغه د قبرونو ترمنځ په منډه روان شو. شاته یې د ښځې خندا اورېده. ته نه شې تښتېدلی. څراغ یې له لاسه ولوېد. هره خوا تیاره شوه. یوازې د هغې سرې سترګې د تیارو منځ کې ځلېدې. زاهد د قبرستان له ماتې دیواله واوښت او کلي ته په منډه راغی. کله چې کور ته ورسېد ساه یې بنده وه. او خلک وایي چې اوس هم هغه توره ښځه د شپې د کلي کوڅو ته راځي. او هر څوک چې د شپې یوازې بهر وځي د هغې سرې سترګې به ویني.